کندوز کې د یو تن سوداګر لخوا د څه باندې 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت د لامبو هاوس او سونا له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د دغه ولایت په مرکز کې د شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت جوړ شوی عصري لامبو هاوس او سونا نن د یوې ځانګړې غونډې په ترڅ کې په رسمي ډول د خلکو پر مخ پرانیستل شوه. د تازه جوړې شوې سونا مالک وایي دا مرکز د نړیوالو معیاري تجهیزاتو، عصري ډیزاین او خوندي چاپیریال په درلودلو سره د خلکو لپاره د تفریح، ورزش او آرام تر ټولو ښه تمځای دی. د هغه په وینا د دې ډول سونا جوړول د کندوز ښار لویه اړتیا وه چې اوس مهال پکې خلکو ته د چوپړتیاو وړاندې کولو سربیره لسګونه کسانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. سونای خلیج کندوز در مدت 6 ماه به بهره برداری سپرده شده و 90 نفر در اینجا کارمند ضرورت است که در 2 شفت کار میکنه. این 90 نفر دیگه یک سونای میاری که با استانداردهای بین المللی می باشه و همه چیزایی که سونای بین المللی داره هی هم داره. همه چیزایش میاری و با مطابق با استانداردهای بین المللی است. د دغه سونا د پرانیستي په مراسمو کې د کندوز ولایت د بدني روزنې او ورزش ریاست او سوداګرۍ خونې ځایي چارواکو وویل چې د لامبو دا حوض او سونا نه یوازې د خلکو لپاره د ورزش او تفریح یو مهم مرکز دی، بلکې د کندوز ولایت د ښاري خدمتونو د لا ښه کېدو په برخه کې هم یو مثبت ګام دی. هغوی زیاته کړه چې د دې ډول پروژو پلي کېدل د ښار د معیاري کېدو او د خلکو د ذهني او فزیکي روغتیا په پیاوړتیا کې مهم رول لري. دغه مجتمع آبي چې جوړه شوې ده په دې کې ستره پانګونه شوې ده، په دې کې غټې پیسې مصرف شوې دي. خو وجه یې دا شی ده چې د هېواد کې امنیت شته، ډاډمن امنیت ده. د ډاډمن امنیت په وجه باندې او دلته ښه کاري قوه شته ده چې هغه کې والي صاحب ده، د هغې نور مسؤلین دي، نور ادارات دي، شهرسازي دي، ښاروالي ده، نور ادارات چې دي، مرتبط اداری چې دي هغه کار کوي. چون در سطح ولایت کندوز همچون یک مجتمع آبی که ما نداشتیم که ورزشکارای ما در اینجا تمرینات خود مدام داشته باشه و اینجا ما بتانیم بهترین ورزشکارا را انتخاب بکنیم و با مسابقات ملی و بین المللی دوانش بکنیم. خوشبختانه که امروز ما این را افتتاح کردیم و به نفع ورزش، اداره ورزش و همچون به ورزشکارا و به جوانان خیلی مفید است. ورته مهال یو شمېر عام خلک او ورزشکاران چې د پرانیستي په مراسمو کې حضور درلود دا پروژه یې د کندوز لپاره یوه لویه اړتیا وبلله او له نورو سوداګرو او سیمه ییزو مسؤلینو څخه یې وغوښتل څو په راتلونکي کې هم ورته نور عامه تفریحي او ورزشي مرکزونه جوړ کړي. و از تمام تاجرای ولایت کندوز خواهشم همی است که میتونن مثل آقا صاحب باری سرمایه گذاری به بخش‌های مختلف بکنن که امروز حمام سونا، حوض آببازی، اتاقای نمره ترتیب کرده بودن افتتاح شده و خوشحال هستم که ولایت کندوز به پیشرفت است و از تمام تاجرای ولایت کندوز خواهشم همی است که در هر بخش سرمایه گذاری بکنن. مخکې په کندوز کې دغسې یو حوض نه و، هغه ځوانان چې د لامبو سره علاقه لري او دوی د افغانستان په سطح د کندوز ولایت څخه په دغه برخو کې او بازي یا لوبې کوي، نو اوس لپاره ورته دغه سهولت ایجاد شوی ده او دوی کولی شي چې په دې ارامه فضا کې دلته خپل تمرینونه ترسره کړي تر څو د هغه لوبو کې چې دوی اشتراک کوي او هلته ښه افتخارات ترلاسه کړي. دغه د لامبو هاوز او سونا داسې مهال ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه چې کندوز ولایت کې د ورته ورزشي او تفریحي تاسیساتو کمښت له کلونو راهیسې لویه نیمګړتیا بلل کېده چې د دې ولایت د لامبو هاوس او سونا پرانیسته به یاده برخه کې شته تشه تر ډیره بریده ډکه کړي. شعیب افغان، د افغانستان ملي راډیو تلویزیون، کندوز.